د لاسه ورکړې ده. بیا هم د خوشحال منډیز توپ لوبول کېږي میدان ته. د منډې فرصت نشته، بېرته راستنېږي نوموړی. نه غواړي چې کومه غلطي او اشتباه وکړي په دغه موقع کې، په دغه موقعیت کې چې وکټ له لاسه ورنه کړي. خیر په هر حال باندې ورپای ته ورسېد. 12 د دوه ورونو په اختتام د یوې وکټې په نقصان سره د سرلنکا د 102 منډو هدف په تعقیب باندې 108 توپونو باندې دوی اوس نو په روانه سیالۍ کې 108 منډو ته ضرورت لري تر څو دوی بریا ترلاسه کړي په دغه سیالۍ کې. خو ګورو نو دومره اسانه نه ده لکه څنګه چې ښکارېدله. خو ولې اسټرالیا ډېره ښه شروع کړې وه. بیا هم بیټل راځي دلته میدان ته، آوټ فیلډر په ځای نشته او 4 منډې. قدمونه استعمال وکړ نیسانکا د 4 منډو لپاره دغه توپ بهر د بونډرۍ غورځئ. څومره ښه لوبېدنه د نوموړي لړکه، بهترین انداز سره دغه توپ راغلی او د 4 منډو لپاره یې بیا بهر له میدان څخه بهر کړ. د میدان فیلډر لږ څه بهر ولاړو او په همدې اساس دلته بیا 4 منډې راځي. ګورو بیا ځلې فلیک کړ توپ پوینټ لیګ باندې فیلډر نه ښکاري او بال د بونډرۍ بهر 4 منډې. یوه بله 4 زره چې دلته یې ترلاسه کړئ. څو بهترینه لوبېدنه کوي، څومره ښه لوبېږي په دغه موقع کې د استرالیا پر وړاندې. نیسانکا واقعا چې بهترینه لوبه، ډېر ښه کرکټ د دواړو بیټران لړخه او دوی بیا په ډېر ښه انداز سره لوبېږي. بیا ځلې ګورو اصل داخل ته دغه توپ راغی، پرله پسې په 2 توپونو 2 بونډرۍ ترلاسه کړل. هغه وروسته بېرته ښه کمبیک ښه راتګ منډې فرصت موقع نشي ترلاسه کړي. په 2011 کې سرلنکا اسټرالیا ته 15 توپو منډو ماتې ورکړې وه. 2020 کې سرلنکا د اګست په 11 سرلنکا چې کله اسټرالیا په پلي کلي کې ماته کړې وه، هغه بیا په تورنځونو ګټلې وه. سپټمبر کې 2014 اسټرالیا won by 85 رنز او وروستۍ سیالي چې دوی بیا ترسره کړې وه اسټرالیا پر وړاندې 4 وکټو په توپیر یې پکې بریا ترلاسه کړې وه. 4م توپ د بیټل دلته توپ لوبول کېږي. د منډې فرصت چانس نشته چې ترلاسه یې کړي. 2.4 رون کې 20 منډې ترلاسه کړي دي. که چېرته سرلنکا دغه سیالي ګټي، دوی به کوالیفای کوي مستقیما د سوپر 8 ته. زیمبابوې 4 پوینټونه لري، 2 سیالۍ ترسره کړي، 2 یې ګټلې. اسټرالیا 2 سیالیو کې 2 ګټلې 2 بایللې. اسټرالیا راتلونکې سیالۍ د عمان سره او د سرلنکا راتلونکې سیالۍ البته د زیمبابوې راتلونکې سیالۍ چې سبا د ایرلینډ سره ده او له هغه نه وروسته بیا خپله وروستۍ سیالۍ دوی د زیمبابوې ترسره کوي د سرلنکا پر وړاندې. شاته بال، خراب بال، وایډ بال ترسره کېږي. لیګ سټمپ باندې دغه توپ ترسره کړ. ویشته ګورو د استرالیا په نسبت باندې زیمبابوې ډېر زیات چانس لري چې کوالیفای وکړي دویم راوند ته، ځکه که سبا زیمبابوې سیالي ګټي نو دوی هم 3 پوینټونه کېږي او 6 پوینټونه کېږي او راتلونکې سیالۍ چې بیا د سرلنکا سره لري په هغه سیالۍ کې کوم بریا ترلاسه کوي نو دوی به مخکې ځي. خو د استرالیا چانس فرصت ډېر زیات کم برېښي راته. د استرالیا وروستۍ سیالي بیا عمان سره ده. پول کړ دغه توپ سکویر لیګ ته فیلډر هلته شته، په ځای باندې 1 منډه په ارامۍ سره ترلاسه کړه. 22 منډې پورته کېږي د سرلنکا د لوبډلې. 2.15 اورونه پای ته رسېدل. 102 منډو هدف په تعقیب باندې. ګورو چې په روانه سیالۍ کې نو د سرلنکا د لوبډلې لوبغاړي واقعا چې ډېر ښه لوبېږي او ډېر ښه روان دي.
دا ځل بیا هم توپ کټ کړ او د ډیپ تھرډ مین په طرف باندې څلور منډې د شاټ تھرډ مین او د شاټ پوینټ ترمنځ د توپ هلته فرصت او موقع د څلورو منډو لپاره بیا دلته توپ لیټ کټ ولوبه او څلور منډې ترلاسه کړې. بهترینه لوبېدنه څومره ښه لوبېدنې ترسره کوي په دغه موقع کې. بهر یې دغه توپ کټ کړ. شپږ ویشت د درې اروپې اختتام یو لوبغاړی د لاسه ورکړی دی د سرلنکا لوبډلې. نتن لای ایلس راځي د توپ اچونې لپاره، تیز توپ اچوونکی. دی هم یو بهترینه څهره ده. 12 نمبر د آی سی سی په رینکینګ کې د توپ اچوونکو په قطار کې 12 مقام له ځان سره لري. لومړی توپ د ایلس سلوور بیک اپ د هینډ شروع وکړه په دغه اوور په بال باندې. خوشحال منډس هم په ارامۍ سره دلته توپ ولوباو، یوه منډه ترلاسه کړه او بیا هلته خپل ملګري نیسانکا ته اشاره کوي چې سلوور دی، ما ته سلوور ترسره کړ، یعنې تم دقیقه اوسه. خیر په هر حال ګورو نه په 3 اوور کې لا تر دې دمه دوی ډېر ښه روان دي، که څه هم خوشحال پرېره دوی د لاسه ورکړی دی. ایلس بیا ځل توپ اچونه کوي، فلک کېږي دغه توپ، خو شاټ مډ وکټ ته لوبېدلی دی. یوې منډې فرصت هم نشته دی چې ترلاسه کړي. ډاټ توپ راځي، منډه ترلاسه نشه کړی په دغه توپ باندې. سلو توپونو باندې 155 منډې په کار دي د سرلنکا لپاره تر څو بریا ترلاسه کړي. ایلس بیا هم بهترینه توپ اچونه، بیا هم چانس فرصت نشته چې منډه ترلاسه کړي. ډاټ توپ راځي د سرلنکا د لوبډلې پر وړاندې. که ګورو نو د 2.2 متره جمپ وهلی و هلته. 2.2 متره لوړ کم توپ چې و هغه بیا نیسانکا کیچ کړی و، د گلین ماکسویل کیچ. او د نیسانکا ته که ګورو د ده قد دومره لوړ نه دی، د قد نه هم ټیټ دی، خو هغه ایزي کیچ چې ډراپ کولو هو جبران یې بیا په دغه سخت کیچ باندې وکړو. یو ځل بیا فلک شاټ، بال هوا کې او شپږ منډې. هلته توپ مکمل د سکویر لیګ د پاسه لوبه یو شپږیزه ترلاسه کړه. دوو ډاټ توپونو وروسته دلته بالاخره شپږیزه ترلاسه کوي. څه بهترینه لوبېدنه ده، څه بهترینه ګزار دلته توپ ته ورکوي. 25 د دواړو بیټرانو ملګرتیا رسېږي په 14 توپونو باندې. نو دا د سرلنکا 2 مخکښه بیټران دي، که دوی چېرته په سټرایک باندې وي نو استرالیا پر وړاندې به دوی بریا ترلاسه کړي. که څه هم لومړني 2 توپونو باندې چندانې لوبېدنه ونه کړه. خوشحال منډس خو ولې دلته بیا ډېر ښه لوبېږي او نوموړی توپ د شپږو منډو لپاره بهر غورځوي د میدان څخه. ایلس پر وړاندې خوشحال منډس بهر د ابسټمه دلته دغه توپ ترسره کېږي. امپایر پرېکړه وایډ بال، اضافي منډه راځي دلته بهر په اپسټم کې دلته دغه توپ ترسره کړی نوموړي. ډېر بهترینه شاټ ترسره کړی و په لیګ سایډ باندې، هغه بیا ډېر ښایسته فول کړی و. 24 منډې پورته کېږي د سرلنکا لوبډلې. 98 توپونه 148 منډې په کار دي. لا هم په توپ اچونه کې ایلس مصروفه دی. ازل په لیګ سټم باندې دغه توپ امپایر کومه دلچسپي نه ښایي. ال بی ډبلیو لپاره اپیل کېږي، ډېر زیات زورداره غټ اپیل، خو امپایر خاموشه دی. ګورو سلام مشوره رابانه ده د ریویو لپاره دلته ځي او ریویو یې واخیسته.
ریویو واخلې دلته decision review DLBW checking خو احسان رضا د ناٹ آؤٹ پریکړه کړې ده ګورو چې امپایرز کال دی او که نه خو توپ داسې ښکاري چې د بیټ سره ډېر نږدې اوسي خو ټچ به وي او که نه الټرا ایچ کې به معلوم شي چې دغه توپ د بیټ سره ټچ دی او که نه ګور بیا منتظر پاتې کېږو د کوشال منډس وکټ چا چې په اوو توپونو باندې 14 منډې جوړې کړې دي خو وروستی نتیجه څه راځي لا تر اوسه معلومه نه ده خبره الټرا ایچ ته متل ده الټرا ایچ کې ګورو چې څه راځي دلته تر اوسه مصروفه دی LBW چیکینګ کې pitching line impacting line wicket is missing pitch outside up impacting line and wicket missing not out دی لوبغاړی وروستی توپ به در سره کوي اووه اته منډې راغلي په دغه اور کې د LS 3.15 اورو کې 40 منډې لري وروستی توپ د روان اور LS بیا هم ګورو دفاعي انداز سره توپ لوبول کېږي خو په شاټ پوینټ کې ګلې کې دلته البته منډه ترلاسه کړه 4 اوره پای ته رسېږي 15 د یوې وکټې په نقصان د څو ډاټ توپونو وروسته دلته بیا توپ مستقیما د په ریورس سویپ باندې د ډیپ تارډ باندې د پاسه د شپږو منډو لپاره لوبوي او 240 منډې پورته کېږي د سرلینکا په وړاندې کونلی بیا هم توپ لوبول شوی دی د ډیپ مډ وکټ په طرف دویم منډې لپاره چټک ځغاسته او بلکل په تیزۍ سره یې 2 تیزې منډې ترلاسه کړئ 440 منډې پورته کېږي د سرلینکا د لوبډلې چاپلاس یې ورو توپ اچوونکی کونلی په 5 توپونو باندې 9 منډې ورکړې په رابان اور کې لا هم خپله توپ اچونې کې مصروفه دی اټکل دلته توپ څه بهترینه شاټ او بال د بونډرۍ بهر 4 منډې
ور هم پای ته رسیږي او په بونډرۍ سره د ور اختتام د شارټ ترډ مین او د بیکورډ پوینټ په طرف باندې دلته دغه ګیپ او خالیګاه کې بیا توپ ډېر په ښه انداز سره کټ کړ او 4 منډې ترلاسه کړې. واقعا چې بهترینه توپ لوبونه ده، بهترینه کرکټ ده چې دلته پاتوم نیسانکا یې ترسره کوي. 19 توپونو یې 30 منډې جوړې کړې د خپلې لوبډلې په ګټه باندې. خوشحال منډس په 10 توپونو 50 منډې. مارکس سټونس راځي د توپ اچونې لپاره. ګورو نوموړه چې څه ډول توپ اچونه به ترسره کوي. کټ کړ دلته توپ، کټ کړ توپ، سټونس پر وړاندې او 4 منډې. بیا هم د نیسانکا د تیر شاټ تکرار دی په هماغه ایریا کې، په هماغه ځای کې چېرته چې نیسانکا څه ډول توپ لوبولی و. د شاټ ترډ مین او د شاټ بیکورډ پوینټ ترمنځ په ګیپ خالیګاه کې دلته دی هم دغه توپ د 4 منډو لپاره بهر غورځوي. بهترینه لوبېدنه 14 متره ګیپ خالیګاه کې دغه توپ بیا د بونډرۍ څخه بهر وغورځو. سټونس دویم توپ دی رابانور. ازل شاټ ډیلیوري د منډې چانس فرصت نشته چې ترلاسه یې کړي. ډاټ توپ راځي. دا ځل ګوري د توپ اچونې لپاره مدګي نیسي. ایرلینډ پر وړاندې 20 منډو باندې بریا ترلاسه کړې. سرلنکا عمان پر وړاندې 105 منډو په توپیرې بریا ترلاسه کړه. سټونس لا هم چمتو نه دی چې توپ اچونه ترسره کړي. ګورو بیا ځلې د سټونس بال دلته یاد کړ، لین سره توپ لوبول کېږي. فلیک کړ دلته شارټ میډ وکټ نه توپ لوبول شوی، خو میکسویل میډان نه ځي او دغه توپ مخه کوي. ازل اپسټم کې دغه توپ بهر ترسره کېږي. ډاټ توپ راغی، لیفټ یې کړي بازي وکټ کې پرته او د منډې چانس فرصت نه و. بلکل ډېر ښه ځای کې توپ اچونه کوي. لین او لین سره توپ اچونه کوي دوی. ازل فول کړ توپ، بیا هم میډ وکټ ته بال د بونډرۍ بهر 4 منډې. بهترینه لوبونه، بهترینه توپ لوبونه. 4 منډو لپاره دلته دغه توپ د بونډرۍ لین څخه بهر ځي. واقعا چې ډېر ښه شاټ فول کړ دغلته توپ، لږ څه مخکې شاټ ترسره کړ شاته او دغه توپ او ډېر په ښه شان سره یې 4 منډو لپاره بهر کړ. بیا توپ راګرځونې چانس فرصت موقع دومره نه وه. جو بله څلوریزه جوس انګلس ډېر هڅه کوي توپ راوګرځوي خو نه بدله کېږي او توپ دلته د بونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره 14 منډې په دغه اور کې راغلي. 6 اوره پای ته رسېږي. 1 د یوې وکټې په نقصان باندې، خو لا هم دوی د 102 منډو هدف تعقیب لپاره وګورو چې په څه ډول سره دوی مخکې ځي او لوبېدنه به ترسره کوي.
ډرینکس بریک دی. له ډرینک بریک وروسته به بیا هم ستاسې په خدمت کې تاسې هم چېرته مه ځئ نو موږ سره پاتې شئ د دغې سیالیو ژوندی بهیر در سره د همدې یوټیوب چینل څخه په ژوندۍ بڼه نشره وشو. سبا ته به هم د افغانستان د ګروپ د نیوزیلینډ او د کاناډا لوبه دعا کوو چې کاناډا بریا ترلاسه کړي تر څو افغانستان ته چانس پیدا شي. فقط یوازې سبا ته د نیوزیلینډ ناکامي افغانستان بیا انشاءالله د الله په مرسته او مدد سره کوالیفای به کوي دویم راوند ته. ډرینکس بریک پاور پلی پای ته رسیږي. البته ډرینکس بریک د پاور پلی وروسته پای ته ورسید. پارټنرشپ هم په 30 توپونو باندې 55 ته رسیږي. دلته په وروستي توپونو ګورو نه د سرلنکا لوبډلې بیا تېره اوور کې 14 منډې ترلاسه کړې. پتوم نیسانکا رسېدلی تر 29 منډو په 21 توپونو 2 شپږیزې 15 څلوریزې په 1 شپږیزې او 2 څلوریزو بیا خوشحال منډس 21 منډې جوړې کړې. دلته توپونه بوټ شو منډې فرصت چانس نشته. 2 توپونه 119 منډې. سیالي هم ډېره زیاته جالبه کېدونکې ده په وروستیو کې خصوصا. خوشحال منډس قدمونه استعمال کوي. توپ لوبول کېږي شاټ کور کې. فیلډر د توپ مخه وکوله خو که څه هم د بونډرۍ مخه یې راګرځولې خو ولې یوه چټکه منډه ترلاسه کوي. بهترینه رننګ بټوین د وکټ د دواړو بیټرانو ترمنځ راکټ شاټو څه سخترینه شاټو او دلته بیا میچل مارش دغه توپ راوګرځاو. کونلی بیا هم ګورو چپلاسې توپ اچوونکی شاټ فاین لیګ باندې منډې ته هڅه په چټکۍ سره یې ترلاسه کړه. لنډ ځای کې دوی په چټکۍ سره دلته منډې جوړوي. بیا هم وروستي توپ ته منتظر پاتې کېږو. په دغه اوور کې تقریبا 5 توپونو سره 4 منډې راغلي دي. وروستی توپ به زه ډبل ترسره کوي. په سټرایک باندې خوشحال منډس قرار لري. کونلی لپ ټیکر دغه توپ د پوینټ په طرف یوه منډه په ارامۍ سره لوبېږي. اور پای ته ورسېد. 7 اوورو په اختتام 6 یو وکټ یې د لاسه ورکړی. یوازینی توپ اچوونکی دلته په دغه اوور کې کمې منډې ورکوي. په خپل لومړي اوور کې 14 منډې ورکړې وې کونلی او لیګ بریکر ادم زیمپل له دې نه پس به ازمایل کېږي د توپ اچونې لپاره تر څو توپ اچونه ترسره کړي په دغه مهمه سیالۍ کې.
واوره په اختتام شپږ شپېته منډه جوړېده. سرلنکا د لوبډلې لوبغاړي دغه وخت کې د استرالیا 4 اتیا منډې وې، کوم لوبغاړی د لاسه نه و ورکړی. او دلته که بیا ګورو نو دوی واقعا ډېر زیات خطرناکه لوبېدلې. 33 کلنه د ادم زیم پارازي 9 نمبر د ICC په رینکینګ کې لوبډی تو فل شو. ډیپ میډ وکټ ته بال د بونډرۍ بهر 4 منډې. بهترینه شاټ لوبونه دلته دغه توپ د ډیپ میډ وکټ په طرف باندې نوموړی پول کوي او 4 منډې ترلاسه کړې. څه یو په زړه پورې شاټ دی، څه بهترینه شاټ لوبونه ده د نوموړي لړخه. دلته بیا شاته ځي بیک فوټ باندې ځان ته روم جوړ او 4 منډې ترلاسه کړي. بیا هم توپ لوبول کېږي فرنټ فوټ لانګ آن ته مخکې راغی نوموړی. یو بیا ته منډې ورسېدې د سرلنکا د لوبډلې. 6 بیا توپونه 111 منډې په کار دي. 145 منډو سره نوموړی را مخکې شو 4 مقام ته. بیتل بیا 143 مارکرم 150 3 مقام. یو ځل بیا ګورو دلته فلیک کړ دلته شاټ په نوموړی په بیک فوټ باندې ځي. دلته توپ لوبوي د 2 منډې لپاره په لانګ آن باندې. په ارامه سره دلته منډه ترلاسه کړه په دغه موقع کې. د 2 منډې فرصت او موقع وه چې ترلاسه کړه. 2 بیا منډې پوره کېږي د سرلنکا د لوبډلې. 110 منډې نورې په کار دی په 15 توپونو باندې. ادم زیمپا یا هم توپ لوبول کېږي، د منډې فرصت نشته چې ترلاسه کړي. شاټ که ورته توپ لوبول شوی و، د منډې چانس او فرصت نه و چې منډه دلته جوړه کړې وې. خو لا هم ادم زیمپا مصروفه دی په روانه ورکې. 6 منډې راغلي په 4 توپونو. کټ کېږي توپ بیک فوټ پوینټ باندې. فیلډر په ځای سره شته، د منډې فرصت او چانس نه و چې ترلاسه کړي. بهترینه توپ اچونه د ادم زیمپا لړخه وروسته د لومړني خرابه توپونو. ازل بیا ګورو چې څه کوي. فل کړ توپ میډ وکټ ته ګیپ کې را توپ او 4 منډې. 4 منډې دلته ترلاسه کوي. خوشحال مینډس 6 بیا ته منډې پورته کېږي د سرلنکا د لوبډلې. څه بهترینه توپ وهنه ده، څومره ښه لوبېږي نوموړی. 2 بیا توپونو باندې 106 نورې منډې په کار دي. نسانکا او خوشحال مینډس چې په سټرایک وي نو د 2 پوره کول د دغې منډو هیڅ مشکل ورته نه دی. کولی شي چې په اسانۍ سره دغه هدف ته ځان ورسوي او دغه منډې ترلاسه کړي. ازل بیا هم توپ لوبول شوی دی د بونډرۍ په طرف. فیلډر هلته په ځای سره شته، یو منډه په اسانۍ سره جوړېږي. ازل دویم توپ لپاره مدګي نیسي، دویم توپ باندې منډه نه راځي. پوینټ په طرف دغه توپ لوبول شوی د منډې چانس فرصت نه و چې هلته یې ترلاسه کړی وی. استرالیا 30% چانس لري او 1% بیا د سرلنکا د لوبډلې. ازل قدمونو استعمال، انساید آوټ شاټ او بال د ایکسترا کور څخه بهر 4 منډې. څومره بهترینه لوبېدنه، 2-3 قدمه مخکې راځي او بال بیا د 4 منډو لپاره د بونډرۍ څخه بهر غورځوي. فیلډرانو ته هېڅ موقع نشته چې توپ راګرځونه وکړي، هېڅ چانس او فرصت ورته نشته چې منډه راګرځونه وکړي. دلته بیا هم ګورو توپ ترسره کېږي، د منډې چانس فرصت نشته. ډېر ښه کم بیک د وروسته له 4 څخه. ال بي ډبلیو لپاره اپیل شوی دی.
خو امپایر کومه دلچسپي نه ښایي. ګورې ریویو ته ځي او که نه استرالیا خپله لومړنۍ ریویو ول له لاسه ورکړې ده، بایللې ده. دوی نه غواړي چې بله ریویو واخلي. وخت پای ته رسېږي ځکه دغه توپ په لیګ سټمپ باندې ترسره شوی و. لس سیالیو کې استرالیا او انګلینډ کله سره چې مخ شوي دي، استرالیا او سرلینکا البته 2 ځلې سرلینکا او 8 ځلې بیا استرالیا پکې بریا ترلاسه کړې ده. دا د دوی ترمنځ هغه لوبېدنه ده چې ګورو نو وروستي 10 سیالیو کې ګورو دواړو ټیمونو مقایسه وکړو نو دلته بیا هم امپیکټ 9 پیچ ان لاین وکټس امپایر سکال امپایر ناٹ آؤٹ پرېکړه کړې وه. دلته سویپ کړ توپ فاین لیګ په طرف او بال د بونډرۍ بهر 4 منډې. ته بهترینه شاټ لوبونه ده، څومره په زړه پورې انداز سره توپ په بونډرۍ څخه بهر ځي. وروستي 10 میچونو کې ګورو سرلینکا په 10 میچونو کې 15 ګټلې 15 بایللې دي او 50% دوی د ویننګ چانس دی. ایوریج سکور یې بیا 156 تر ټولو ډېرې 225 او لو سکور چې دوی په دغه وروستیو 10 سیالیو کې په یوه سیالۍ کې تر ټولو کمې منډې جوړې کړي 114. اما استرالیا که ګورو په 10 سیالیو کې 6 بایللې 4 یې ګټلې دي. د دوی که ګورو نو ویننګ فیصدي چې دغه 40 ده، ایوریج یې بیا 145 منډې تر ټولو ډېرې منډې 186 او همداشان تر ټولې کمې منډې بیا 96 دي. ازل بیا هم توپ لوبول کېږي د ادم زیم په اړخه توپ ترسره شو په لانګ اپ باندې د یوې منډې فرصت موقع ده چې په ارامۍ سره یې ترلاسه کوي. کرنټ رن ریټ 9.3 ریکوایر رن ریټ 8.86. دوی به څه ډبل دلته هدف ته ځان رسېدا به هم معلوم شي. ازل ګورو ادم زیم په بال ترسره کوي ولوپې توپ د دویم منډې لپاره کوښښ فرصت او دلته ګورو چې په چټکۍ سره 2 تیزې منډې ترلاسه کوي. وروستیو کې فیلډر ایلس راغلی توپ مخه یې وکوله او 2 چټکې منډې ترلاسه کړې دواړو بیټرانو په ارامه سره. 48 توپونو باندې 80 منډې پارټنرشپ پوره کېږي. 28 توپونو 240 خوشحال مینډس په 20 توپونو 18 پتوم نیسانکا بیا دلته دغه منډې جوړې کړې دي. خوشحال پاریرو چې خپله وکټ بیا ژر له لاسه ورکړه، بیا هم توپ لوبول کېږي د یوې منډې فرصت په ارامه سره یې ترلاسه کړه. واقعا چې موږ ګورو هر اړخ ته خوشحال مینډس کوشش کوي د توپ لوبونه ترسره کړي او ولوبېږي د خپلې لوبډلې په ګټه باندې. 18% د استرالیا اوس د ګټې چانس او 2% د سرلینکا. ازل بیا هم توپ لوبول شوی د یوې منډې فرصت موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه. 90 منډې پوره شو د سرلینکا د لوبډلې. 62 توپونه باندې 92 منډو ته اوس ضرورت لري دوی چې تر څو پوره یې کړي. ګورو د استرالیا او د سرلینکا ترمنځ د نړیوال جام تر ټولو غټ ریکارډ جوړ شو او هغه هم د دواړو لوبډلو پاور پلی کې په 6 اورونو کې چې دواړو لوبډلې لوبولې په ګډه سره 131 منډې جوړې کړې دي. له دې نه وړاندې بیا په دوبۍ کې 114 منډې په 2 پاور پلی کې جوړې شوې چې هلته کټ توپ ډیپ بیکورډ پوینټ ته فیلډر څه بهترینه ډګر ساتنه کوي خو ضرور 3 منډې ترلاسه کوي او بالکل په چټکۍ سره 3 تیزې منډې ترلاسه کړي. 93 منډې پورته کېږي. 10 پای ته ورسېدل. نو همداشان بیا په 2009 کې نتنګام کې بیا که ګورو 110 منډې په 2 پاور پلی کې جوړې شوې دي. اوس نو په 80 توپونو باندې یوازې دوی ته په کار دی چې 9 اتیا منډې جوړې کړي او
دومره سختې منډې نه دي، اسانه اوس دوی کولی شي چې دغه منډې پوره کړي او بریا پکې ترلاسه کړي. روسي توپانده د ازم په یوه 3 منډې راغلي. ګورو بیا هم توپ اچونې ته ایلس راغلی، چا چې په خپل لومړي اوور کې 9 منډې ورکړې. لومړي توپ باندې د یوې منډې موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه. دلته په سکویر لیګ باندې دغه توپ فلک شوی و، د یوې منډې فرصت په ارامه سره یې ترلاسه کړه. ګورو نو ورو ورو د استرالیا چانس کمیږي، 14% استرالیا د فرصت او چانس، همداشان 4% بیا د سرلنکا چانس. 55 توپونو باندې 80 منډې پارټنرشپ او ملګرتیا دواړو بیټرانو ترسره کړې. حاصل یارکر لین ال بی ډبلیو لپاره پیل خو امپایر کومه دلچسپي نه ښایي، امپایر خاموشي، خو بیا هم منډه راځي. ریویو لپاره دوی زړه نشته دی، ریویو ته نه ځي. 95 منډې پوره کېږي 10.2 اورونو کې. کارندون ډیټ 9.19 او دوی ته پکار دي چې په هر اور کې باید 9 منډې جوړ کړي. نو د سرلنکا لوبډلې بیټران ښه روان دي اوس مهال. پخه کې د درد احساس کوي بیټر، ځکه یارکر لین باندې د پښې غوز لګېږي او لږ سره درد احساس کوي اوس مهال نوموړی. نو که چېرته دی انجري کېږي او بهر ځي له میدان څخه، دا به دویم لوبغاړی چې په نن سیالۍ کې موږ ګورو چې د بهر له میدان څخه ځي. لومړی پتیرانه و چې ژوبل شو، اوس خو د ده ستونزه دومره جدي نه ده، کولی شي چې دی بېرته بلکل چمتو او آماده راشي د سیالۍ لپاره او خپل توپوهنې ته ادامه ورکړي. بیټر انجري دی، نو تر اوسه پورې لا نوموړی نه دی آماده چې توپوهنې ته راشي. به ګورو چې څه کېږي په دغه موقع کې. نیسانکا او کوشال منډس ترمنځ نن بهترینه پارټنرشپ شوی دی، په 50 توپونو باندې 80 منډې جوړې کړې دواړو بیټرانو. واقعا ډېره ښه لوبېدنه ترسره کړې دواړو بیټرانو او توپ وهونکو. اسټرالیا روزونکي نو بیا حیران دي چې څه وکړي دلته. بالاخره نیسانکا فټ کېږي، چمتو کېږي د توپ وهنې لپاره. ایلس پاتې 4 توپونه به ترسره کوي چې پر وړاندې کوشال منډس په سټرایک قرار لري. په 32 توپونو 32 منډې جوړې کړې نوموړي. بیا ځله هم په توپ اچونه کې مصروفه دی ایلس. سلو ور دلته بیک اپ د هینډ ترسره کېږي، په ارامه سره ولوبېد. د 2 منډې فرصت موقع په ارامۍ ترلاسه کړه.
واقعا چې یوه منډه په رمۍ سره ترلاسه کړې دلته. بیک اپ د هینډ کو ګورو نو واقعا چې ډېر په ښه شان سره لاین او لین سره ترسره کوي او سټاپ به هم د دغه ګورو نو بیا ډېر ښه سیم سره پرېږدي دغه توپ. ازل بیا هم توپ لوبول کېږي د سکویر لیګ په طرف. فیلډر هلته په ځای سره شته. یوه منډه راځي په 4 توپونو پرله پسې یوه منډه راغلې. بیا ځل هم ګورو چې څه پېښېږي. 9 منډو ته د سرلنکا د لوبډلې منډې رسېدلې دي. ځل اپ سټمپ کې لږ څه بهر دغه توپ کټ شو د بیکورډ پوینټ په طرف. د یوې منډې فرصت موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه او په اسانه سره یې دلته دغه منډه جوړه کړه. ایلس که ګورو نو د ده بیک اپ د هینډ سلوور سیمر هغه نو ډېر زیات خطرناکه توپونه دي. ځل کټ شو دغه توپ. د یوې منډې فرصت موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه. یولس اوره پای ته رسېږي. 98 450 توپونو باندې 4 اتیا منډو ته ضرورت لري. اوس سرلنکا ګورو چې دوی به څه ډول توپ وهنه ترسره کوي او مخکې به ځي. خو ویکټ یې د لاسه نه دي ورکړي او کولی شي چې په ارامۍ سره دغه منډې پوره کړي. 9 منډو باندې خوشحال منډس توپ وهنه کوي. 4 توپونو باندې توپ وهنې ته ادامه ورکوي. همداشان په 9 توپونو 4 منډې بیا پاتوم نیسانکا جوړې کړې دي. ماکسویل راځي د توپ اچونې لپاره. لومړی توپ دلته ولوبول شو. له دې سره د خوشحال منډس نیمه سلیزه بشپړېږي. بهترینه لوبېدنه، څومره ښه لوبېدنه ترسره کوي او د یو نوي منډو ته د دوی پارټنرشپ او ملګرتیا رسېږي په ربانه سیالۍ کې. واقعا چې بهترینه توپ وهنه ترسره کړه د دواړو بیټرانو. دې ته وایي لوبېدنه، دې ته وایي پارټنرشپ، دې ته وایي بیا بیټینګ. ضرورت په اساس باندې لوبېدنه. واقعیت دی چې دغه وخت کې په دغه موقع کې دومره اسانه نه چې دوی د ټاس وګټي بیا د توپ وهنې ته زړه ښه کړي. خو د دوی پلان او ستراتیژي همداره. 100 منډې پوره شو. 101 ته منډې ورسېدې او دوی بیا پتوم نیسانکا هم نیمه سلیز ته نږدې شوی دی. ورولتا فول شاټ لوبونې کوښښ سویپ کړ. ډیپ سکویر لیګ نه فیلډر راځي. توپ مخه کوي خو 2 چټکې منډې ترلاسه کړې په دغه موقع کې په تیزۍ سره. بهترینه لوبېدنه ده د دواړو بیټرانو لړ خطر دی. دمه ډېر ښه روان دي. 103 ته منډې پورته کېږي د سرلنکا د لوبډلې. ازل بیا توپ لوبول کېږي. روان دی د یوې منډې موقع فرصت په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه. څه بهترینه پارټنرشپ دی سره د نیسانکا نیمه سلیزه هم بشپړه شوه.
او دی هم خپله نیمه سلیزه پوره کوي په دغه روانه مهمه او اساسي سیالۍ کې. ازل توپ لوبول کېږي شاټ فاین لیګ کې فیلډر په ځای سره شته د منډې فرصت موقع نه ورکوي او ور پای ته ورسېد. 1200 په اختتام 104 یو لوبغاړی د لاسه ورکړی 96 منډې په 4 توپونو باندې دواړو بیټرانو تر دې دمه ترلاسه کړي دي. یوازې 8 نور منډو ته ضرورت لري په 48 توپونو باندې، خو په کار دا ده چې اوس دوی غټ شاټونه ترسره کړي. که ګورو دغه څو ورونه کې شپږ منډې 5 منډې راځي د 9 نه که کمې منډې دوی باندې ریکوایرډ رن ریټ پورته کېږي. مارکس سټونز ګورو توپ اچونې ته بیا هم راځي. بهر دغه توپ تر سره کټ د پوینټ په طرف باندې. دلته یو منډه بیا هم په ارامۍ سره ترلاسه کړه. وڅلوېښت توپونو باندې اووه منډې پکار دي تر څو دوی بریا ترلاسه کړي. بیا هم غټ شاټ توپ په هوا کې دی او دلته سیده د فیلډر لاسو ته کیچ آوټ. خوشحال مینډس وروسته د نیمه سلیزې خپله وکټ له لاسه ورکړه او بهر له میدانه ځي. موډی بخت دلته کار نه کوي، سیده د فیلډر لاسو ته توپ ځي او دویمه وکټ د مارکس سټونز لپاره په دغه موقع کې راځي. دویمه وکټ هم ترلاسه کړه د موډی. بهترینه توپ اچونه ترسره کړې تر دې دمه. سټونز په 2.2 ورونو کې 18 منډې او 2 مهمه وکټې اخیستي. 1.1 اکانومۍ سره یې توپ اچونه ترسره کړې ده. د 9 منډو پارټنرشپ هغه ملګرتیا بالاخره ماته شو او پای ته رسیږي او نوی بیټر راځي د توپوهنې لپاره پون راتنیاکي. د هم یو خطرناکه څیره ده او کولی چې راتنیاکي هم کولی چې ستر شاټونه ترسره کړي، غټ شاټونه ولوبوي. وګورو چې نن په دغه مهمه لوبه کې د سرلنکا په ګټه باندې څه ډول توپوهنه کوي، څه ډول لوبیږي. ګورو بیا هم د لومړی توپ دلته شاټ کور د فاصل لږ څه پیش خو توپ ورسېږي بونډرۍ ته او 4 منډې. سټونز پر وړاندې 4 منډې ترلاسه کړې دلته. خوش قسمته بونډري، لکې بونډري ده چې ترلاسه کوي. لکې بونډري راغله دلته. هم سټونز کټ کړ جو دلته یو بله څلوریزه ډیپ تھرډ مین فیلډر توپ ته نه رسېږي او بال د بونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره 114 منډې پورته کېږي د سرلنکا د لوبډلې په روانه سیالۍ کې 114 منډې پوره شوې.
دا ځلې ډاډ توپ راځي د منډې چانس فرصت نشته چې ترلاسه یې کړي. 43 توپونو باندې 9 شپېته منډې په کار دي د سرلنکا لپاره. په 4 توپونو 8 منډې په 1 راتنیا کې 33 توپونه 51 منډې بیا نیسانکا جوړ کړي. راتنیا کې ګورو دلته توپ لوبول کېږي، د منډې چانس فرصت نشته. بیا هم ډاډ توپ راځي، لږ څه خبرې لري سټونس راتنیا کې ته. ورپای ته ورسېد، 14 اوور اختتام 114 2 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. ګورو بیا هم لومړیتوب باندې د اعظم زیمپا یوه منډه راغله په ارامۍ سره. په ارامه سره دلته دغه توپ ولوباوه او د یوې منډې فرصت ترلاسه یې کړه. دا هم سرلنکا لپاره کار رو سختېدونکی دی. اصل بیا هم شاټ لوبول کېږي، شاټ کور کې فیلډر شته. د منډې فرصت موقع نه وه چې ترلاسه یې کړي. منډې چانس فرصت نشته په دلته چې ترلاسه یې کړي. یوې شپږیزې شپږو څلوریو سره په 38 توپونو باندې 51 منډې جوړې کړې خوشحال مینډس. 3 توپونو باندې یوه منډه راغلی دلته په روانه ور کې 9 توپونه 7 شپېته. بیا هم ډاون ډ ګراونډ دلته توپ لوبول کېږي. دویم منډې لپاره کوښښ فرصت او بالکل په چټکۍ سره 2 تیزې منډې ترلاسه کړې په دغه موقع کې. دلته نو 2 چټکې منډې دواړو بیټرانو ترلاسه کړې. اتو توپونو باندې 12 منډې پارټنرشپ ملګرتیا د دواړو بیټرانو ترمنځ شوې ده. ځل بیا هم توپ کټ کولو کوښښ نه توانېږي. ډاډ توپ راځي، د منډې فرصت موخه نشته چې ترلاسه یې کړي. اصل سټرایټ مخامخ توپ لوبول کېږي او بال د بونډرۍ بهر 4 منډې. پتوم نیسانکا څه په بهترین انداز سره دلته دغه توپ د بونډرۍ په طرف لوبوي او د اورپای په بونډرۍ سره 30 توپونه 1 شپېته منډې. منډې هم پورته شوې تر 10 پورې. ریکوایر رن ریټ 10.1 کرنټ رن ریټ بیا 8.4. ډرینکس بریک د اوبو د منل، هغه نه وروسته به ستاسې په خدمت کې یو.
مارکس سټونز بیا هم راغلی د توپ اچونې لپاره ډرینکس بریک پای ته رسیږي. ګور سټونز راتنیاکي پر وړاندې لومړی توپ دلته کټ کړ، اوپر شاټ بهر د ایکسترا کور او 4 منډې د پاسه د شاټ کور او دلته بیا د ایکسترا کور په طرف 4 منډې ترلاسه کوي. پابن راتنیاکي بهترین لوبېدنه ترسره کوي په ربانه سیاله کې د خپلې لوبډلې په ګټه باندې. دې ته وایي لوبېدنه، دې ته وایي بیا شاټ ترلاسه کوونه. دلته یوې منډې فرصت په اسانۍ سره دلته یوه منډه جوړی، 126 منډې پورته شوې. که ګورو په ټاپ پرفارمنس کې د سرلینکا 4 ځلې 4 غوره لوبغاړي سرلینکا راغلي دي. شروع کې نیسانکا او کوشال منډس، اوس راتنیاکي او ورسره په څنګ کې نیسانکا او کوشال منډس هغه لوبغاړي چې بهترین لوبېدنې ترسره کړې. لومړي توپ باندې څلوریزه ورکړه، 13 اوور کې لږ څه خبرې لرلې راتنیاکي ته مارکس سټونز. ګورو بیا هم توپ لوبونې لپاره کټ کړ، دلته لیټ کټ او 4 منډې ډیپ تھرډ مین باندې څلوریزه شاټ. تھرډ مین فیلډر نه بدله کېږي چې توپ راوګرځوي. 2 منډې پورته شوې د نیسانکا، 33 توپونه 52 منډې او د سرلینکا لپاره 51 د څلوریزې پوره شولې په رابان ټورنمنټ کې. شاټ تھرډ مین فیلډر نه بدله کېږي چې توپ راګرځونه کې. سټونز هم بیا ډېر زیات په غوسه باندې او غوسه کېږي. هلته نو جاسوریا ورسره په څنګ کې بیا شناکا هم خوښي کوي، قدمونو استعمال، توپ ډېر زیات لوړ دی. امپایر پرېکړې ته منتظر پاتې کېږو چې وارننګ ورکوي، اختار ورکوي، منډې فرصت نشته. ډاون د ګراونډ شوی و نیسانکا، نن یې بهترینه توپ وهنه کړې ده. لا هم توپ وهنې ته ادامه ورکوي، فلیک شاټونه، فول شاټونه، ریوارس په 9 توپونو 2 منډې لري، 2 پول لا او دلته بیا سویپ، لیټ کټ، همداشان سکوایر کټ. دغه توپونه دي چې دی ډېر په ښه شان سره ترسره کوي. فلیک شاټ لپاره بیا هم په لږ سرم باندې دلته دغه توپ بهر ترسره کېږي. سلو او 31 منډې پورته کېږي د سرلینکا د لوبډلې. دوه 30 توپونه 51 منډې. ګورو بیا ځلې ګډ شاټ سټریټ مخامخ توپ را باندې میدان د پاسه او بال د بونډرۍ بهر 4 منډې. فیلډر دلته د لانګ آن څخه په داخل سرکل میدان کې او دلته بیا د 4 بونډو لپاره دغه توپ د بونډري لین څخه بهر لوبوي. بهترینه شاټ لوبونه، دلته شاټ ډیلیوري
شارټ لاین کې دغه توپ ترسره شو او د هم ډېر په ښه شان سره ډاونډ ګراونډ توپ ولوباوه او 4 منډې ترلاسه کړې. فل شاټ او دلته شپږیزه ډیپ میډ وکټ د پاسه 20 منډې په دغه اور کې راغلې. وروستي 2 توپونه پرله پسې د رابانه ور په بونډرۍ بدلېږي. 140 منډې پوره شوې د سرلنکا د لوبډلې. 40 نورو منډو ته ضرورت لري په 13 توپونو باندې او که بریا ترلاسه کوي دوی به کوالیفای کوي سوپر 8 ته او په سوپر 8 کې بیا د دوی لوبېدل به یوه بېله ننداره وي او بېله کرکټ به وي د سرلنکا لپاره. خو لا هم د استرالیا د لوبډلې لپاره چانس فرصت شته چې زیمبابوې راتلونکي سیالۍ سرلنکا ته وبیلي یا هم ایرلینډ ته او دوی د عمان څخه په لوی توپیر وګټي بیا کولی شي کوالیفای وکړي سوپر 8 ته. خو د دوی ترمنځ ډرامه ده لکه څنګه چې د افغانستان د کرکټ ده. ازل کټکۍ ماکسویل توپ ته اچونې ته راغلی دی د پوینټ په طرف بیکفوټ پوینټ ته کټ کړ د یوې منډې فرصت او موقع. خو افغانستان او د استرالیا کو خبره کوو افغانستان چانس بیخي ډېر زیات کم دی. بیا هم توپ ولوبول شو د میډ وکټ په طرف یو منډه په ارامۍ سره ترلاسه کړه. میکسویل ګورو چې په 1.2 اوورو کې 8 وکټ یې ورکړي 6 کې نه اکانومۍ سره توپ اچونه کړې ده. تر دې دمه کومه وکټ نه لري. 28 توپونه 9 منډې سرلنکا لپاره. سټراټ مخامخ راتنیا کې توپ لوبوي. ماکسویل بیرته خپله توپ راوګرځو د منډې چانس فرصت نشته چې ترلاسه یې کړي. 42 توپونو باندې 3 منډې جوړې کړې دي نیسان کانن. ماکسویل یو ځل بیا کټ شاټ توپ لوبول کېږي ډیپ میډ وکټ او د وې ټپه کې وروسته 4 منډې. فیلډر ته وخت موقع نشته چې دغه توپ راوګرځوي. بال سیده مستقیما د باونډري لاین څخه بهر ځي د 4 منډو لپاره. 53 څلوریزه په رابان ټورنمنټ کې د سرلنکا لپاره پوره کېږي. مخکې راغی شپل یې وکړ او دلته بیا د میډ وکټ باونډرۍ ته دغه توپ د سویپ شاټ په سلاک سویپ په لوبولو کې 4 منډو لپاره لوبوي. دلته سټمپ لپاره اپیل ترډ امپایر ته پرېکړه ځي. ټیم امپایر څه پرېکړه لري. راتنیا کې 26 توپونه 15 منډې. جوس انګلیس بیا ډېره زیاته خوښي کړې خو معلوم به شي چې لوبغاړی ورډی او که نه. سټامپ چیکینګ را باندې نو بال نه دی. فیټ ډیلیوري فکر کوم چې ناټ آوټ به وسي ځکه په کرښه باندې د نوموړي پښه پرته ده او کله چې هغه هلته بیلز وهي نو پښه یې په ځای ده او دی بیا د سټامپ لپاره اپیل کوي. دواړه انګلونه که وکتل شي نو یو انګل نه واضح ښکاري چې پښه یې په خط په لیکه پرته ده. پښه یې بلکل په لیکه پرته ده او ناټ آوټ راتنیا کې نو ناټ آوټ دی. په 12 توپونو باندې 19 منډې لري نوموړی. لا هم خپلې توپ وهنې ته ادامه ورکوي. 15 توپونه 15 منډې. ماکسویل دلته 4 منډې. څه بهترینه توپ اچونه کوي. جوس انګلیس سټامپ هم بچ کوي او 4 اضافي منډې د بای په صورت کې راځي. باور نه کېږي د ماکسویل چې دلته یې جوس انګلیس دی دغه توپ پرېږدي. 150 منډې 40 توپونه 11 منډې په کار دي اوس د سرلنکا لپاره.
خو امپایر پرېکړه سیګنل ورنه کړ دغه توپ فکر کوم چې بیټ سره ټچ و حتما بلې توپ ته بیټ سره ټچ 22 توپونو باندې شپږ څلوېښت منډې پارټنرشپ ملګرتیا شوې بهترینه ملګرتیا په دغه اوور کې 10 منډې راغلې 2 اوورو کې 14 منډې ورکوي مکسویل څلېرویشت توپونه 11 منډې اوس نو هدف ته رسېدل دوی دغه هدف ترلاسه کول به د سریلانکا لپاره هیڅ مشکل نه ایلس راغلی دی توپ اچولې لپاره لومړی توپ شاټ ډیلیوري پول کړ دلته د آن سایډ په طرف د یوې منډې موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه 152 منډې رسېږي بلې توپ د بیټ سره ټچ و هغه پیوس انګلیش کیچ هم ډراپ کوي او ورسره په څنګ کې سټامپ او توپ مکمل توپ د دل څخه واک څخه وځي لیګ سایډ باندې بهر لاړ 23 توپونه او 10 منډې په کار دي د سریلانکا لپاره بیا ځل ګورو چې څه کوي راتنیا کې شاته ځي بیا هم شفل کوي توپ له بول کېږي ډیپ میډ وکټ ته 2 منډې فرصت نشته یوازې په 2 منډې بسنه کوي 153 منډې پوره شوې د سریلانکا د لوبډلې دوه لوبغاړي د لاسه ورکړي دي 7.9 ریکوایرډ رن ریټ دی نیسانکا کولی شي چې د روان نړیوال جام سیریزه بشپړه کړي لومړني لوبغاړي په توګه دی کولی شي چې سیریزه جوړه کړي توپ له بول کېږي په وایډ شلانګا په طرف د یوې منډې فرصت 2 منډې لپاره ځغاسته او بلکل 2 چټکې منډې سټیو سمیت دی چې مس فیلډینګ ترسره کوي 2 چټکې منډې ترلاسه کړي 155 منډې پورته کېږي د سریلانکا کو چېرته دا سیالي ګټي کوالیفای به کوي مستقیما د دویم پړاو ته زیمبابوې 2 سیالۍ کړي دواړه یې ګټلې دي 4 پوینټونه مثبت 1.9 نیټ رن ریټ او استرالیا ته نو کار اوس ډېر زیات سختېدونکی دی فاین لیک بهر ځي میډاپ داخل ته راځي نیسانکا لپاره شاته لاړ کټ کټ دغه توپ او دلته بال د شپږو منډو لپاره د ډیپ تھرډ مین د بونډرۍ بهر 6 منډې 160 منډو ته منډو لړۍ رسېږي استرالیا د لوبډلې روزونکي هم ډېر زیات مایوسه او خفه دي ځکه دا دویمه سیالي ده چې په روان نړیوال جام کې ویلي خبره د افغانستان یوازې نه ده د استرالیا په څېر چې یوه لوبډله هم دغسې سخت حالت کې مخ کېږي نو کرکټ دی بای چانس لوبه ده که سبا چېرته نیوزیلینډ کاناډا ته بیلي نو داسې فکر وکړئ چې افغانستان نړیوال جام وګټو غزل افسب څخه بهر دغه توپ وایډ بال ترسره کېږي 20 توپونه 20 منډې 2 اور مخکې دغه سیالي ختمېدونکې ده یعنی 18.3 اوره یا 19 اورو کې دغه سیالي ختمېدونکې ده پتوم نیسانکا کو چېرته په سټرایک کې نو دی حتمن مخکې ختموي بیټینګ وکټ بیټینګ سپورټ ټاس سریلانکا ګټي په لومړني 8 اورو کې 100 منډې او له هغه نه وروسته بیا په وروستي اورونو کې دوی په 12 اورونو کې آل آوټ کېږي یوازې 80 منډې جوړوي چیکې او 6 منډې ریورس کویو او د 6 منډو لپاره دغه توپ د ډیپ فاین لیګ له پاسه د بهر کړ پتوم نیسانکا 8 ته د نوموړې منډې رسېږي څه بهترینه لوبېدنه ده څه خطرناکه توپوهنه کوي نوموړی مخکې راغی او دغه توپ یې بیا ډېر په ښه شان سره ولوباو د بونډرۍ په طرف باندې یوازې 14 منډې د دې نیمه سلیزې ته او 14 منډې بیا بریا ته پاتې دي سریلانکا د لوبډلې مینوال په میدان کې په شور او هیجان باندې راځي واقعا بهترینه توپوهنه ترسره کړه 88 منډې رسېږي دلته
د نیسانکا په اصل کټ توپ د ډیپ بیکورډ پوینټ په طرف فیلډر هلته په ځای سره شته یوه منډه په اسانۍ سره ترلاسه کوي د یوې منډې موقع په ارامه سره یې جوړه کړه ور پای ته رسېږي 18 توپونه او 14 منډې اوس په کار دي ډېره مننه ملګرو چې راسره مل یاست هغه ملګرو چې زموږ یوټیوب چینل سره نوي سبسکرایب کړی هیله لرم چې سبسکرایب یې کړئ درسره او ملګرو سره هم شریک کړئ کور مودان چې راسره مل یاست او زموږ ملتیا کوئ لومړیتوب باندې دلته 4 منډې ترلاسه کړې د ادم زیمپا پر وړاندې فاتوم نیسانکا څه بهترینه شاټ ترسره کړ 93 ته منډې پورته کېږي د فاتوم نیسانکا په رابانه سیالۍ کې نن یې د میکسویل کیچ ډراپ کړی و له هغه نه وروسته یې بېرته هم د همدغه میکسویل کیچ ترلاسه کړ ایزي کیچ یې ډراپ کړی خو سخت یې بیا ونیو او توپ وهنه کې ګورو چې تر 93 منډو رسېدلی دی 49 توپونو ته یې مخه کړې په روانه سیالۍ کې پارټنرشپ په 22 توپونو باندې د درېیمې وکټ یې 88 منډې ملګرتیا په 10 توپونو باندې البته دلته ښکاري په اصل سلاک سویپ ته ځي ډیپ سکویر لګ ته فیلډر نه ښکاري بال د باونډرۍ بهر اوي بله څلوریزه 9 منډې پوره کېږي د نیسانکا 15 توپونو باندې 15 منډې په کار دي او ما درته وویل چې دوی دغه سیالي که نیسانکا په سټرایک کې 18 یا هم 18.3 اوره یا په 19 اور کې ختموي خو هغه د هغې نه هم پسې مخکې دغه سیالي ختمه کړه پرله پسې په روان اور کې 3 توپونو باندې 4 منډې ترلاسه کړې دي 8 منډې راغلې دي پکې 15 توپونه 15 منډې نیسانکا ادم زیمپا پر وړاندې د اصل مخکې توپ اخلي لږ څه لوړ پاتې شو هوا کې خو دویمې منډې کوشش چټکه منډه او دلته ترلاسه یې کړه ریسکي رنز غواړي چې خپله نیمه سلیزه بشپړه کړي او بلکل بریالی دی په 1 راتنیا کې بهترینه منډه به څه جوړوي 99 تر منډې پورته کېږي ده بیا د ده نه مخکې ټکر و چې 94.9 ماکرم 6 ګوربز بیا 4 منډه جوړې کړې خو آوټ شوی و 99 ته پورته شوی دی اوس یوازې یوې سنګلې ته ضرورت لري چې د 2026 کال نړیوال جام لومړنۍ سلیزه و هغه هم د پتوم نیسانکا په نوم باندې څه بهترینه بیټینګ څه بهترینه لوبېدنه دغه څېره ټوله سرلنکا د نوموړي د احترام لپاره په ځای باندې ولاړ دی او کلیپینګ او تشویق ورته کوي او راتنیک کې باید وستایل شي چې د لپاره یې څومره خواري وکړه چې ډبل رن جوړ کړي ټول ډګ آوټ د سرلنکا د لوبډلې د تشویق ټول ګراونډ د سرلنکا د تشویق او اوس مهال به په سرلنکا کې د نوموړي د تشویق لپاره څومره لویې کارنامې کېږي 180 یوازې 2 منډې شاته دي د خپلې بریا څخه او دوی به مستقیما کوالیفای کوي دویم راونډ ته په ربانه سیالۍ کې اوس نو سټرایک باندې پون راتنیاکي 52 توپونو باندې فاتوم نیسانکا 100 منډه جوړې کړه دلته بال په هوا کې او سیده د سکویر لیګ بهر 4 منډې په ډېر لوی توپیر سره ماتې ورکوي په 18 اورونو کې دغه قصه ختمه کړه 140 منډې جوړې کړې یوازې 2 لوبغاړي د لاسه ورکړل دا 2 وکټو په توپیر او همداشان 2 اورونه پاتې کېږي ماتې ورکوي استرالیا ته او دا ډېره زیاته شرمونکې او غټه ماته ده
بالاخره سرلنکا کوالیفای وکړه د سوپر 8 پړاو ته. اوس نو زیمبابوې ته دعا کوي چې سبا هغې سیالي وګټي او 6 پوینټونو سره کوالیفای دوی وکړي بیا دویم پړاو ته هلته ولوبېږي. له تاسې هم ډېره مننه چې راسره مل یاست او زموږ ملتیا کوئ. هغه ملګرو ته یو ځانګړی سلام چې راسره اوس مل شوي دي او هغه چا چې بیا د کور ډرایو یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هیله لرم چې کور ډرایو در سره سبسکرایب کړئ. د همدې یوټیوب چینل نه تاسې د کرکټ د لوبو ژوند دی بهیر د لایو پښتو کمنټري او سکور اپډیټ سره راسره تعقیبولی شئ. په تمنیسانکا د خپل کرکټ د تاریخ تر ټولو بهترینه انینز نن ولوبو او په یوه تاریخي سیالۍ کې چې تاریخ پرې دغه سیالۍ ګواوي. استرالیا ته مغرور استرالیا ته د 102 منډو هدف په تعقیب کې د ده په سلیزه باندې ماتې ورکوي او بریا یې ترلاسه کړه. 34 توپونو باندې 9 منډې جوړې کړې دواړو بیټرانو. واقعا چې بهترینه ملګرتیا د درېیمې وکټې او جالبه دا ده چې 2 ورونه پاتې کېږي 12 توپونه هم ورته پرېږدي. نه چندان لوبېدنه د استرالیا د ټاپ اډر بیټرانو وروسته نورو بیټرانو ونه کړله او خپلې وکټې دوی ژر له لاسه ورکړلې. منډې هم ترلاسه نه شي کړی. په لومړني 10 اورو کې د 12 منډو په وروستي 10 اورونو کې دوی ټولې وکټې د لاسه ورکوي بیا یې د 102 منډو هدف ټاکي. واقعا چې تاسې به هم د دغې سیالۍ نه ډېر خوند اخیستی وي او د خوښې وړ به مو ګرځېدلي وي. نو سبا ته به هم ستاسې په درنه خدمت کې هم تر هغې راته اجازه راکئ. ښه وخت ولرئ. الله مو بال.